سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو د یو وائی فای پاسورډ پیدا کړو. د دې ویډیو مطلب دا دی چې کله موږ او تاسې د یو چا دفتر ته ځو، د یو چا له هاټ سپاټ څخه کنیکټ کېږو او یا هم یو بل پوهنتون ته ځو یا یو هم داسې یو ځای ته ځو چې هلته زموږ د ملګري د بل چا کمپیوټر ټلیفون له وائی فای سره کنیکټ دی. خو موږ څنګه کولی شو په عین حالت کې یعنې په همدغه حالت کې چې یو بل څوک د یو چا د وائی فای سره کنیکټ دی یا زموږ ستاسې کمپیوټر موبایل ورسره را کنیکټ کړی دی، نو په دې حالت کې څنګه کولی شو د وائی فای پاسورډ پیدا کړو تر څو یو بل موبایل یو بل ډیوایس و دې وائی فای ته کنیکټ کړو. یعنې د دې مطلب دا نه دی چې یو چا وائی فای ایښی هلته د وائی فای سیسټم یې او ته غواړې د هغه پاسورډ له اوله سره راغلا کړې. یا د دې مطلب دا دی که زموږ ستاسې یو ملګری له وائی فای سره کنیکټ شي، یو څوک کنیکټ شي، یو کمپیوټر کنیکټ شي، یو موبایل کنیکټ شي، او یا هم موږ تاسې یو چا له وائی فای سره کنیکټ کړي یو، موږ غواړو چې له هغه سره بل ډیوایس کنیکټ کړو یا یې دا پاسورډ پیدا کړو د بل وخت لپاره، نو څنګه به موږ کولی شو هغه پاسورډ پیدا کړو. دا دی زما کمپیوټر له یو وایرلس وائی فای سره کنیکټ دی، هغه کوچنی مای فای چې ورته وایي سیم کارت والا دی، بل دې سره کنیکټ دی. اوس زه غواړم د دې وائی فای پاسورډ تاسې ته وښیم، یعنې چې د دې وائی فای پاسورډ به اوس څنګه پیدا کوو. په کمپیوټر کې به دا وینډوز کی چې ده او دا وینډوز کی او آر به یو ځای کلیک کړي، له هغه څخه وروسته به دغه توري دا دلته چې لیکل شوي دي دغه توري به تاسې ټایپ کړئ دلته، یعنې وبه یې لیکئ لکه چې لیکلي دي ncpa.cpl. له هغه وروسته انټر ووهئ. له انټر څخه وروسته دغه دوه آپشن درته راځي، یو دا ایدرنټ دی، دوم چې دی وائی فای دی. په دې وائی فای به راسته کلیک وکړئ، دریم آپشن به انتخاب کړئ دا سټیټس دی. په سټیټس چې مو کله کلیک وکړ دا وایرلس پراپرټیز ته به راځئ، دغه دوم آپشن دی. په دې چې مو کله کلیک وکړ دلته تاسې ته دا کنکشن او سکیوریټي راځي، تاسې به سکیوریټي انتخاب کړئ. له سکیوریټي څخه وروسته دلته دغه ستاسې د دغه وائی فای پاسورډ دی، دا کوم چې تاسې ورسره کنیکټ یاست. دلته زه یو ځلې شاته ځم ځکه چې ما کلیک وکړ هغه پاسورډ چې و هغه له منځه ولاړی. زه اوس راځم په شو باندې کلیک کوم، شو کریکټر، دا زما د وائی فای پاسورډ دی. یقینا هم زما د وائی فای پاسورډ چې کوم یو دی هغه همدا یو دی، یعنې یقینا دا په صحیح توګه په صحیح معنا باندې کار کوي تر څو تاسې د هغه وائی فای پاسورډ پیدا کړئ کوم چې تاسې اوس ورسره کنیکټ یاست، یا په خپل کمپیوټر کې او یا هم د بل چا په کمپیوټر یا موبایل کې. نو ډیره مننه، تر بیا پورې د الله په امان کې مو د ویډیو خوښه شوي نو هیله ده در سره لایک یې کړئ.